وزیر د ذات قیدي نه دی، د قوم قیدي دی. نو دا د ریاست چې کوم ظلم دی، کوم جبر دی، د هغې خلاف نن په واڼه بازار کښې احتجاج دی. که چیرې نه د علي وزیر سره مزید دغه جبري دغه غیر قانوني چلن ونه درېده، نن چې کومه فیصله وکړه انشاءالله د پښتون ژغورلو غورځنګ او دا پښتین کوم ورسره ویلوډ وي تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې علي وزیر د میش منځ ته نه ویروي. لکه مو خو مجلس درته وکړه چې دی کوم اف آی آرونه دي اټ ا ټایم درې اف آی آرونه ورکوي. یو اف آی آر په بلوچستان کې کېږي، په یو ټایم بل اف آی آر په سیند کښې کېږي. د میژه وکالت ټیم لګیا دی، هغه خپل قانوني جنګ شریک کړی دی. نو انشاءالله امید دی چې زر نه زر وروځي. موږ ته خو خپل وکیلونه د میژ د وکالت ټیم هغه یک تحریر وکړی دو چې دا یو دا بعد شاید نه وشي. خو دلته د ریاست پالیسي یا د ریاست زیوتای بیخي د بیانول هغه نه دی. انشاءالله موږ خپل کوشش جاري ساتي چې تر څو پورې علي وزیر د میژ په منځ شي.